I do not do homework. I do homework. I do homework. بیا هم ښه راغلاست. درنو زده کوونکو په تیرو دوو ویډیوګانو کې تاسو سمپل پریزنټ ټینس او سمپل پاست ټینس زده کړه. راځو همغلته موږ او تاسو د سمپل پریزنټ او سمپل پاست ټینس helping verbs یا auxiliary verbs زده کړي وو چې do, does او did دی. دغو دریو وربونو ته to do verbs هم ویلی کیږي. الته صرف تاسو دومره زده کړي وو چې دا د سمپل پریزنټ ټینس helping یا auxiliary verbs دی او دا د سمپل پاست ټینس auxiliary verb دی. خو نن functions of to do verbs زده کوو. د to do وربونو دندې. to do وربونه چې دي دا درې دندې لري. لومړی as auxiliary verbs, as main verbs, as emphatic do. لومړی پیل له auxiliary څخه کوو. as auxiliary verbs کله چې دغه درې وربونه د auxiliary ورب په ډول کاریږي نو څنګه به کارو او د څه لپاره کاریږي؟ They help to make negative and question sentences. دوی د دې لپاره کاریږي چې موږ سره د جملې په منفي کولو او یا هم د جملې په سوالیا کولو کې مرسته وکړي. لکه څه ډول مې چې یادونه وکړله کله به چې په سمپل پریزنټ یا سمپل پاست ټینس کې تاسو جمله منفي کوله یا سوالیا کوله مو نو له to do verbs یعنی do, does او did څخه مو کار اخیسته. کله چې جمله منفي کوو دغه جوړښت کاروو subject plus do, does or did plus not plus verb plus complement. یعنی لومړی به له سبجیکټ وروسته do, does او did نه دغو دریو نه یو کاروئ بیا به ترې not لیکئ او بیا به د ورب لومړی خلات لیکئ. example I do not play cricket. زه د کرکټ لوبه نه کوم. دلته do ګوره کومه معنا نه لري صرف یې همدغه جمله څنګه کړله منفي کړه. د سمپل پریزنټ ټینس سره دا مرسته وکړه چې تر څو منفي جمله پکې جوړه شي. او که سمپل پاست ټینس کې منفي جمله جوړوو بیا نو د سمپل پاست ټینس د هیلپینګ ورب څخه ګټه اخلو. لکه اگزامپل he did not learn English. هغه انګلیسي نه کړه زده. بیا هم ګورئ دغلته did auxiliary verb دی نور کومه معنا نه لري صرف جمله څنګه کړله منفي کړه د not په شمول. خو که سوالیا کوئ بیا همدغه to do verbs چې دی دا د جملې پیل ته راوړو. do, does, did plus subject plus verb first form. لکه example do you speak English. آیا ته په انګلیسي خبرې کوې؟ د جملې د سوالیا کولو دپاره موږ او تاسو دغه do چې دی دا د جملې پیل ته راوړ. دوهم په سمپل پاست ټینس کې که بیا چیرته سوالیا جمله جوړوو نو داسې وایو چې did she cook rice. آیا دې وریژې پخې کړې؟ ګورئ did مو د جملې پیل ته راوړ. did دلته نور کومه معنا نه لري صرف جمله څنګه کړې ده سوالیا کړې دی. اوس راځو as main verbs. کله چې د مین وربونو په ډول کاروو همدغه درې وربونه do, does, did. که څه هم په auxiliary verbs کې معنا نه لرله خو دلته بیا معنا لري. they mean to perform an action or do something. دوی بیا مونږ ته دا ښایي چې یو کار اجرا کیږي یعنی معنی چې وي اجرا کول. جوړښت لیکل شوی دی subject plus do or does or did plus complement. په دې حالات کې به بیا له do, does او did څخه وروسته نه not استعمال شوی وي او نه به وروسته ترې بل ورب راغلی وي او معنا به څه وي اجرا کول. example I do my homework. زه کورنۍ دنده اجرا کوم. ګورئ
نه د ډو څخه وروسته ناټ راغلی دی چې جمله یې منفي کړې وي او نه ډو د جملې پیل ته راغلی چې جمله یې سوالیه کړې وي نو هیلپینګ ورډ بیا اګزیلري ورډ خو ځکه نشولو چې دغه یوه دنده یې هم نه کړی اجرا خو بل طرف ته که وګورو وروسته ترې بل ورب هم نه ده راغلی چې بل ورب نه وي راغلی نو ډو دلته من ورب دی او معنا به یې څه ډول کوي اجرا کول I do my homework. Example 2 You did a good job. تا ډېر ښه کار وکړ یا تا ډېره ښه دنده ترسره کړه. دلته مې د ډو دوهم حالت ډیډ استعمال کړ د مین ورب په ډول او معنی چې د اجرا کول په تیر وخت کې د عمل اجرا کونه ښایي You did a good job. تا ډېره ښه دنده ترسره کړه. دریم as emphatic do د ټینګاري ډو په صفت They give strong emphasis to a positive sentence. دوی په یوه مثبته جمله کې ټینګار رامنځته کوي. کله چې د امفاتیک ډو په ډول استعمال شو بیا نو دغه ټولو دواړو دندو نه صرف نظر کوو نه یې معنی اجرا کول وي نه یې جمله منفي کړې وي نه یې سوالیه کړې وي بیا یوه نوې دنده اجرا کوي چې صرف ټینګار په جمله کې رامنځته کوي خو دا په کومو جملو کې په مثبتو جملو کې جوړښت مو لیکلی دی سبجیکټ پلس ډو اور ډز اور ډیټ پلس ورب لومړی حالات پلس کمپلیمنٹ دا معنا چې جمله به مثبت هم وي او په مثبته جمله کې به د ورب د لومړي حالات څخه مخکې که د دغو دریو نه کوم یو کارېدلی وي دا به امفاتیک ډو وي او د ټینګار لپاره به کارېدلی وي لکه مثال He does study a lot. یقین وکړه چې هغه ډیره مطالعه کوي یا هغه رښتیا هم ډیره مطالعه کوي ګورئ که زه دغه ډز له دې ځای څخه لرې کړم بیا هم جمله صحیح ده He studies a lot. هغه ډیره مطالعه کوي He studies a lot. خو ټینګار نشته په جمله کې خو که چیرته غواړم چې په دې جمله کې ټینګار راوړم نو داسې وایم چې He does study a lot. هغه رښتیا هم ډیره مطالعه کوي په تیر وخت کې هم ټینګار کولی شو د ډیټ په ذریعه لکه She did finish her work. یقین وکړئ هغې رښتیا هم خپل کار ختم کړ که زه دا ډیټ لرې کړم نو داسې وایم چې She finished her work. هغې خپل کار ختم کړ خو ټینګار نشته که مو ټینګار اضافه کولو بیا ډیټ استعمال کوي خو یوې نقطې ته مو فکر وي چې کله دا د امفاتیک ډو په ډول کاروئ وروسته باید د ورب لومړی حالات وي که دوم حالات وي یا ورب اس ایس اخیستی وي هغه به ختموئ صرف د ورب لومړی حالات به لیکئ اوس نو راځو هغه د پیل دریو جملو باندې لږ بحث کوو چې تاسو پوه شئ چې څه فرق دی لومړی I do not do homework. زه کورنۍ دنده نه اجرا کوم دغه ډو معنا نه لري خو دغه ډو معنا لري دا ډو ځکه معنا نه لري چې auxiliary verb دی صرف جمله د ناٹ په شمول څنګه کړی دی منفي کړی دی موږ ویلي چې auxiliary verbs چې دی هغه صرف جمله منفي کوي او سوالیه کوي یا سوالیه او منفي کوي خو دغه ډو چې دی دا بیا معنا لري معنا اجرا کول دی ولی معنا لري ځکه نه جمله منفي کړي نه سوالیه کړي دا او وروسته ترې بل ورب شته نو موږ وایو چې دا کوم ورب دی مین ورب دی دوهم I do homework. زه کورنۍ دنده اجرا کوم دلته بیا هم ډو مین ورب دی معنی اجرا کول دی همغه خبره ده چې نه جمله منفي کړي نه سوالیه کړی دی نه سوالیه او منفي کړی دی او وروسته ترې بل ورب هم نه ده موجود نو موږ وایو چې دا مین ورب دی چې مین ورب شو معنی اجرا کول وکړئ دریم I do homework. زه رښتیا هم کورنۍ دنده اجرا کوم بیا هم دغه ډو صرف د ټینګار لپاره کارېدلی دی چې په دې جمله کې ټینګار رامنځته کړي او د دغه ډو بیا هم معنا چې دی اجرا کول دا امفاتیک ډو دی او دا مین ورب دی د مین ورب په ډول کارېدلی دی په دې هیله درنو زده کوونکو چې درس مو زده کړی وي او د to do verbs په استعمال باندې پوهېدلی یې تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وختونه